افغانستان کې د سیلابونو څپې بغلان کې د 50 تنو د مړینې خبر ورکول شوی دی. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونه لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 50 کسانو مړینه تایید کړې ده. د بغلان مرکزي روغتون موږ ته تایید کړی چې 50 مړي ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، ښایي د شهیدانو شمېر لوړ شي. په برکي ولسوالۍ، په پلخمري ښار او په ډنډۍ غوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو. نوموړي ویلي چې دا سیلونه له درانو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه خلکو ته تیاری نه درلود. همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره عملیاتو په حال کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالي زیانونه اړولي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې 2 تنه په تشکان ولسوالۍ کې ترې تم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې 1 تن شهید ده، خو د څارویو او د برېښنا د بندونو او کورونو ویجاړېدو په څیر مالي زیانونه خورا زیات دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ایکس په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونو کورونو ویجاړېدو او د پراخو مالي زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلي مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی ښودلی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې.